سلامونه ملګرو، ستړي مشه، جوړ په خیر. د لندن په شمال لویدیځ کې یو او دا ځل یو بل د خوښۍ خبره دا ده چې د افغانانو یو بل پرمختګ درښیم. هغه دا دی چې زموږ یو افغان دلته د موټر خرڅولو او د موټر د کرایه کولو یو ډېر خوندور ځای خلاص کړی دی. جمال شینواری را سره دی. جمال جانه خوشحاله یم چې وینم دی او مبارکي درته وایم په اول قدم کې د دې کامیابۍ. څنګه تر دې ځایه راورسېدې؟ مننه ډېره زیاته خیر چې سپین صاحب. بس دا هو 2015 کال کې زما دا کار شروع کړی او په دې منځ کې بیا کووډ راغی چې دا کار بالکل کارونه ټول ودرېده. نو تېر 15 کاله د 2014 نه 2021 نه کووډ ختم شو، 22 نه دې نه کار را شروع کړ او دې ځای ته اوس را رسېدلی چې لندن کې ټول نه موټرو غټ کار د زموږ هغه دی، د ټول لګژري موټر. خبره دا د ما هم دا پوښتنه کوله، لګژري په دې معنی چې ډېر عصري موټر دی او ګران بیه موټر دی. نو دا به څوک اخلي؟ زموږ اکثره موټر په ودونو ته د برډې دپاره او داسې فوټبالران چې راځي یا سندرغاړي په کرایه باندې موږ نه نیسي او موږ بل شوفر سروس هم د خلکو ته اکثره لندن کې هوټلونه چې دي د غټ غټ ګروپونه چې دي د کپریز ګروپ په نامه باندې چې اکثره غټ غټ رسټورانټونه نایټ کلبونه دي، دوی سره مونږ کانټراکټونه دي. نور هوټلونو سره هم کانټراکټونه چې دوی ته مونږ خپل موټر په کرایه باندې ورکوو د ډریورانو سره. نو معنا دا چې د افغانانو وس نه رسېږي چې دا رقم موټر کرایه کې یا یې واخلي په پیسو؟ افغانان ډېر کم یوې ورځې لپاره که چېرته ونیسي د ودونو لپاره چې یوې ورځې لپاره واده لپاره ونیسي، هغه رولز رویس مونږ نه نیسي. مونږ سره اکثره موټر رولز رویس دي، لمبرګیني، فراري، پورش، رینج روورز، مرسیډیز، اکثره های این موټر ټول دي. نو کله کله نیسي افغانان د ودونو لپاره صرف یوې ورځ لپاره. نو زموږ اکثره کلاینټایل بیس چې دي چې نیسي دا موټر عرباني نیسي او هغه کسان چې پروفیشنل یا فوټبالري یا ډېر غټ اخري خبره دا راته وکړه، کله دې فکر کړی و چې دغسې حالت ته به رسېږي؟ ځکه افغانستان نه راغلی وې په ځوانۍ کې او دلته د یو څه عمر تېر کړه او افغانستان خوار وطن دی، خپله پوهېږي. داسې فکر دې کوو چې یوه ورځ به دغه حالت ته رسېږي؟ یاره زما فکر باندې چې هر انسان خواري وکړه هر ځای ته رسېدی شي. نو زما خپل دا دغه دی چې هر شی ما زړه غواړي او خواري ورسره وکړم هغه ځای ته انسان رسېدی شي. نو د جمال شینواري پیغام دا دی چې که څوک هڅه وکړي، کوشش وکړي، یو ځای ته رسېدی شي او دی په دې کار کې بریالی دی. نور دې هم کامیابي غواړم. خوشحاله